کیدای شي ځینې کسان مو لیدلي وي چې د جنیټیکي بې نظمیو سره نړۍ ته راځي، لکه د ویښتانو او یا هم وریځو بشپړ سپینوالی او یا هم ذهني وروسته والی چې په ځینو افرادو کې لیدل کیږي. خو دغه جنیټیکي بې نظمۍ آن د زیږون څخه د مخه هم د پیژندلو او تشخیص وړ دي. سلامونه، وخت مو په خیر. د بیولوژي کانکور په دې خپرونه کې به د جنیټیکي بې نظمیو پیژندنه ولولو. د جنیټیکي بې نظمیو د تشخیص او درملنې لپاره د جین تخنیک میتودونه کارول کیږي. د دې میتودونو موخه د کروموزومونو په شمیر یا د ډي ان اے په یوې برخې کې د بدلونونو معلومول او تشخیصول دي. کله چې ماشوم د مور په رحم کې وي یا د زیږون وروسته دا تخنیکونه عملي کیږي. په پای کې جنیټیکي بې نظمۍ تشخیصیږي او که شونې وي درملنه یې هم ترسره کیږي. کانکوري ټکي ته ځیر شئ. په جنیني پړاو کې د جنیټیکي ناروغیو پیژندنه او درملنه دواړه او له زیږون وروسته یوازې د جنیټیکي ناروغیو پیژندنه ممکنه ده. د دې لپاره چې وپوهیږو چې نوی زیږیدلی ماشوم ارثي ناروغي لري او که نه، بېلابېلې تګلارې شتون لري. دغه پوښتنه په کانکور کې هم راغلې ده. د زیږون څخه مخکې ټسټونو په واسطه د څو ډوله جنیټیکي ناروغیو مخنیوی کیدای شي. ځواب: د 100 څخه د ډیرو جنیټیکي ناروغیو مخنیوی کیدای شي. په دې برخه کې د زیږون څخه مخکې آزمایښتونو سره بلد شئ. د زیږون نه مخکې 3 نامتو آزمایښتونه عبارت دي له د امنیوسنټیسس آزمایښت، د پلاسنټا حجرو د اخیستنې آزمایښت یا کاریونیک ویلیس سامپلینګ، د ټیسټ ټیوب تشخیص آزمایښت یا ټیسټ ټیوب ټیسټ. په کانکور کې راغلي چې له زیږون څخه مخکې ټسټونه په څه نوم یادیږي؟ جواب یې دی پریناټل ټیسټینګ. په امنیوسنټیسس ټیسټ کې د مور د رحم د دیوال د امنیون له کڅوړې څخه د پیچکارۍ په مرسته یوه اندازه مایع اخیستل کیږي چې د جنین حجرې پکې شاملې وي. دا مایع وروسته د ازمایښت لپاره کارول کیږي. د یادولو وړ ده چې دا ازمایښت د حمل په 14مه او 14مه اونۍ کې ترسره کیږي. د زیږون نه مخکې د جنیټیکي بې نظمیو د تشخیص لپاره یوه بله طریقه د پلاسنټا د حجرو اخیستل دي. دا طریقه د حمل په 8مه او 9مه اونۍ کې ترسره کیږي. په دې طریقه کې حجرې د پلاسنټا څخه اخیستل کیږي، د ازموینې لپاره کارول کیږي او د جنیټیکي ناروغیو د شتون یا نشتون احتمال پکې تشخیصیږي. په یاد مو وي چې د پلاسنټا د حجرو د اخیستنې په میتود کې د ماشوم د ضایع کیدلو ګواښ د امنیوسنټیسس د میتود په پرتله ډیر دی. د ټیسټ ټیوب په تشخیصي ازمایښت کې جنین د مور د رحم څخه بهر په ځانګړو شرایطو کې په ټیوب کې جوړیږي. د جنین جینونه وروسته د ارثي ناروغیو له پلوه معاینه کیږي او بیا د ټیسټ ټیوب د میتود په ذریعه رامنځته شوی سالم جنین د مور رحم ته پیوندیږي. تر دې ځایه مو د زیږون نه مخکې ازمایښتونه ولوستل، خو ځینې نور ازمایښتونه هم شته چې د ماشوم تر زیږیدو وروسته ترسره کیږي. د دې ټسټونو یوه بیلګه د جین ټسټ دی. د دې ازمایښت په وسیله کولی شو د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه وکړو، لکه د ماغزو د ناروغیو یو ډول. د لاندې ټسټونو څخه کوم یو په 8مه او 9مه اونیو کې پر جنین ترسره کیږي؟ 1. د پلاسنټا د حجرو اخیستنې ټیسټ. 2. د ټیسټ ټیوب د پیژندنې ټیسټ. 3. د امنیوسنټیسس ټیسټ. 4. هیڅ یو. یو له لاندې ازمایښتونو څخه د زیږون مخکې ازمایښتونو پورې اړه نه لري. 1. د امنیوسنټیسس ازمایښت. 2. د کولیسټرول ازمایښت. 3. د پلاسنټا د حجرو اخیستل. 4. ټول. له لاندې ازمایښتونو څخه کوم یو د احتمالي جنیټیکي ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره کارول کیږي؟ 1. له زیږون نه مخکې ازمایښتونه. 2. له زیږون وروسته ازمایښتونه. 3. پرینیټل ټیسټینګ. 4. لومړی او دریم ځوابونه سم دي.
له زیږون وروسته ازمایښتونه په کوم نوم یادېږي؟ 1. پرینیټل ټیسټینګ 2. جین ټیسټ 3. امنیوسنتیسس 4. ټیسټ ټیوب ټیسټ. کانکوري ټکي. په انسان کې د جینیټیکي بېنظمیو د تشخیص لپاره داسې میتودونه شتون لري چې په وسیله یې له زیږونه مخکې یا وروسته بېنظمۍ تشخیص کیږي. له زیږونه مخکې ازمایښتونه عبارت دي له امنیوسنتیسس، د پلاسنتا د حجرو اخیستل او د ټیسټ ټیوب تشخیصي ازمایښت. د امنیوسنتیسس ازمایښت د حمل په 14مه او 14مه اونۍ کې ترسره کیږي او د پلاسنتا د حجرو اخیستلو ازمایښت د حمل په 8مه او 9مه اونیو کې ترسره کیږي. له زیږونه وروسته ازمایښت د جین ټیسټ په نوم یادېږي. د بیولوژي کانکور اوسنۍ خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په لوی خدای سپارم. ښې چارې.